قوشتېپې کانال د افغانستان له سترو زیربنایي پروژو څخه دی چې د آمو سیند اوبه د هېواد د وچو او شاړو ځمکو ته اړوي. دا پروژه نه یوازې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره حیاتي او بنسټیزه ده، بلکې د خوړو خوندیتوب، د کلیوالو اقتصاد پیاوړتیا او د وارداتو کمښت کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې کانال په بشپړېدو سره تمه ده چې سلګونه زره هکتاره ځمکه خړوب او په میلیونونو وګړو ته د کار او عاید زمینه برابره شي. ملي پراختیا شرکت وايي د قوشتېپې کانال د دویم فاز د کیندنې چارې نږدې بشپړې شوي او د کانال د سربند کارونه 1.8 سلنه پر مخ تللي دي. د شرکت ویان نبی الله ارغندوال زیاتوي د کانال په مسیر کې د 28 پلونو او د اوبو د کنټرول اړوندو تاسیساتو جوړول هم په چټکۍ روان دي او ټاکل شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. د دوهم فاز د کیندنې چارې بشپړېدو ته نږدې دي او ډیر ژر به چارې بشپړې شي. ترڅنګ د دې کانال د سربند جوړولو چارې چې ډیر ستر او غټ ساختمان ده، چارې الحمدلله 1.8 سلنه پر مخ تللي دي او پاتې چارې هم خورا شدت او قوت سره پر مخ روانې دي. همدارنګه د دې کانال په مسیر کې په بیلابیلو برخو کې د 28 پلونو او د اوبو د کنټرولونکو ساختمانونو چارې هم د ملي شرکت له لوري روانې دي. ورته مهال اقتصادي شنونکي باور لري چې د قوشتېپې کانال به د افغانستان په اقتصاد کې یو بنسټیز بدلون رامنځته کړي. د دوی په باور د دې پروژې مهمې اغیزې به د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی او د ځمکو بیا احیا، د خوراکي توکو په وارداتو کې کمښت، د صادراتو د زیاتېدو امکانات او د کلیوالي سیمو د خلکو لپاره د کارموندنې پراخ فرصتونه برابرېدل وي. به میلیون ها متریک تن غلجات تولید خواهد شد، به میلیون ها هکتار زمین تحت پوشاک‌بیاری قرار خواهد گرفت، هزاران نفر برش فرصت‌های زمینه کار و شغل ایجاد خواهد شد. در کنار از او که ما فعلا سالانه میلیون ها دلار مواد غذایی وارد میکنیم مثل کالای اساسی گندم، روغن و حبوبات و از قبیل مسائل، اگر با اینمی کانال قوشتېپه را مورد بهره برداری قرار بگیریم جلوگیری از خروج ارز میکنه و در کنار از او زمین کار ایجاد میشه. په سیاسي لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نظام د بقا لپاره د وګړو د حمایت د راټولولو او دغه ترڅنګ په خپل ځان باندې د پښو درولو په برخه کې ځکه دا کانال دولتي کانال ده یا اماراتي کانال دا د دغه ټولې مځکې په امارات پورې اړه لري. امارات په دې باندې کولی شي چې خپله سیاسي هغه برخه لا تقویه کړي چې هم په ملي برخه کې ترې استفاده وکړي او هم په نړیواله سطحه کې ترې ګټه پورته کړي. قوشتېپې کانال د بلخ او فاریاب ولایتونو د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د آبادی لپاره یو ستر ملي پروژه ده. د دې پروژې بشپړېدل په سیمه کې د اوبو بحران کم کړي، دښتې به آباد کړي او خلکو ته به د کار او روزګار فرصتونه برابر کړي.